بیا پسې ګناه نشته، دا کار جایز دی. خو غوره طریقه ده چې غسل وکړي. که غسل نشي کولی چاردام دې وکړي، او که چاردام هم نه کوي نو ګناهګارېږي نه. خو غوره طریقه یې څه کړه؟ غوره طریقه یې پرېښوده. دلته دا مسله یاد ساتئ چې دا ځینې کسان بیا دا چل کوي چې سحر راپاسي او دا د بېغیرتوب غټه نښه ده، الله یې ته مونږ لرې ساتي. سحر چې راپاسي نو بیا د خپلو ملګرو سره کېري. ما خو دومره پیرې پر هم قربانه وم، هغه نور ورته هم نه چې قصې اوري مزې اخلي د حرامو خبرونه. دا خو دې ډېر تکړه وو، دا خو دې دې شوي، د دې شو، دا طریقه مې وکړه، دغه طریقه ښځې راته دا ووي، ما ورته دا ووي. اعوذ بالله، دا د بېغیرتوب غټه نښه ده چې سړی د خپلې ښځې حالات بهر بیانوي. ما ورسره دا چلوک، ما ورسره دغه چلوک. ښه دې قصه کوي، دې قصه کوي او د دې ملګرو سوچ کم طرف ته تللی. دغه ښځې مباره کې سوچ کوي او ښځه بیا سړو ته چې دا خبرې کوي، خاوند راته دا ووي، ما ورته دا ووي. نو ښځه هغو ته قصه کوي او هغو د چا سوچ کوي؟ هغو دغه سړي سوچ کوي. دې د سره کورونه تباه شي. رسول صلی الله علیه وسلم دې قسم خلکو مباره کې سخت وعید بیان کړی دی او دا ویلي چې دا یو شیطان د شیطان سره میلاو شو. نو سحر خپله خبره وکړه. څه ضرورت دی چې انسان د واده د شپې خپل حالات بیانوي او زما ښځې ما ته دا ووي او ما ورته دا ووي؟ دا څوک بهر نه بیانوي. اوس یو سړی ډاکټر پسې ورغی، یو عالم سره کېناست، خپله یو مسله بیانوي، دې کې هېڅ حرج نشته. خو هسې ملګرو ته دا قسمه خبرې کول، هغو ته فایده اخلي او د ځان نه بېغیرت جوړ کړي، دا حرام کار دی. سحر چې کله دی راپاسي نو د غسل دا مسله ده. نو د غسل مسله په اختصار سره دا ده چې غسل واجبېږي کله چې د انسان د سړي دا ذکر د ښځې په دې فرج کې دننه لاړ شي. چې څنګه لاړ، بس که معمولي سر لاړ او که پوره ذکر لاړ. ډېر عوام ګوره په دې مسله نه دي پوه. هغه وایي چې کله مني وځي نه انسان باندې غسل واجبېږي. نه، په مني وتو سره غسل واجبېږي، بلکې ښځه او سړی چې کوروالی کوي چې د دوی هغه عورتونه د یو بل سره میلاو شي، صرف هسې میلاو نه چې کله د سړي دا ذکر د زنانه په فرج کې لاړ، بس دوی باندې غسل څه شو؟ غسل واجب شو. رسول صلی الله علیه وسلم اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. دلته اوس مسله دا ده چې ښځه او خاوند چې سهار راپاسي نو غسل کول پکار دي. ښکلې طریقه د غسل دا وښیم، پکار دی چې ښځه او خاوند یو ځای غسل وکړي. د دې سره به مینه محبت څه شي؟ ابه ښه زیات شي. او د عائشې رضی الله عنها حدیث ته چې كنت اغتسل انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم من اناء بيني وبينه واحد تختلف ايدينا فيه فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي. وی کله چې موږ سهار راپاسي نو د جنابت غسل به موږ کوو، نو ما او رسول سم به د یو لوښي نه غسل کوو چې لوښی به زموږ په منځ کې پروت و، دغه یو لوښي نه به موږ غسل کوو. موږ به بګیا لاسونه وهل، ما به رسول سم ته ما ته پرېږده، هغه به ما ته پرېږده، یو بل سره مزاح کوو. نو دا غسل کې سړی په دې طریقه وکړي، ښځه خاوند به که دغه ټایم کې دوی د غړو یو بل ته ګوري سهار جي هغه مسله موږ سره مخکې تېره شوه. نو دې سره به د دوی په منځ کې مینه محبت څه شي؟ مینه محبت به ښه زیات شي. په دې ځای ودرو که نور مخکې به بیان کوو، که لږ ټایم را کوو، یو څو مسلې دي بیان کړو که نه. دې ته خو ډېر دا ځوانان چې کوم دي هسې ځان غلی کړی، ښه ورته خوشحاله. او که یو ګنټې مو نور هم بیان وکړو نو دا بیان به ډېر خوږ لګي. او دا نورې مسلې که موږ چېرته لږ اوږدې کړو نو شیخ صاحب نن بیان وکړو، ښه ډېر اوږد بیان وکړو، موږ سهار کار له ځو، موږ مزدورۍ له ځو، دای له ځو، او دې ته ښه خوشحاله ناست. او هغه غریبانان چې کوم دي کوم چې ودونه کړي دي هغه اوس خپل زړه خوري. نو زړه مه خورئ، تاسو د دویم واده وکړئ، درېیم وکړئ، څلورم وکړئ. الله تاسو له طاقت درکړي، که عدل او انصاف کولی شئ او طاقت ته به کېږي د سبا نه بل واده وکړه. او که نه طاقت ته سره نه نو موږ به سوال کوو الله ته، او ته هم سوال کوو چې الله موږ له طاقت راکړي چې دویم درېیم څلورم واده وکړو. او کوم چې ځوانان دي هغو ته موقع پرته ده. ښه دا خبره موږ بار بار کوو چې د ښځې سره ګپ شپ لګول، اخاندول، هغې سره ټوغې کول دا یو ښه طریقه ده. او په دې کې ځان سپک مه ګڼه. لکه مثال اوس ته کمرې ته دننه راغلې او ښځه ناسته، تا ورله په دې سترګو باندې لاسونه کېښویو، یو قسمه مزاح، یو قسمه ګپ شپ. نو هر انسان ته دا قسمه طریقې معلومې دي. ګوره کله چې جابر بن عبدالله رضی الله عنه واده وکړو نو راغی رسول صلی الله علیه وسلم، یا رسول الله ما واده وکړو، د هغه خویندې وې ډېرې او ورورې نه و، او پلار یې په غزوه احد کې شهید شوی، او د هغه سړي پلار، د هغه سړي زوی دی
چې هغه سره رب العالمین خبرې بخپله کړې نه د بیا واده وکړو چې لکه زما د خویندو حفاظت ساتي د یو مشر ښځې سره واده وکړو نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته واده دې وکړو وایي پیغلې جنۍ سره دې وکړو که نه کونډې سره دې وکړو یا رسول الله د مشر ښځې سره وکړو رسول ورته فهلا بکره نوی جنۍ سره به دې واده کړه پیغلې جنۍ سره واده کړه ولې تلاعبها وتلاعبک تا سره به یې لوبې کولې او تا به ورسره لوبې کولې ځکه ته ځوانه لکې اوس تا مشر ښځه راوستې نو سید ته خو ځوانې ته به لوبې وکړو هغه مشر کوم ځای کې لوبې به ورځي په یو حدیث کې راځي رسول صلی تضاحکها وتضاحکک ته به یې خندولې تا به خندوله که دا جنۍ کشره نو ګوره دې کې رسول صلی الله علیه وسلم یو خبره بیان کړې چې ښځه خاوند یو بل خاندوي یو بل سره مزاح کوي زه دې ټولو کسانو ته دا نصیحت کوم د کومو چې خاص کر د کومو د بریتونه چې وینې ساسي ته خو ته زه دا وایم والله که تاسو د ژوند مزه اخیستي په الله د قسم خورم که تاسو د ژوند مزه اخیستي تاسو خو یو روټیني کار کړی روټیني دې ته روټین وایي واده لازم دی واده یې وکړو بیا بچي پیدا کول لازم دي هغه یې وکړو خو کوم مقصد چې اصل و د دې واده نه هغه ته میلاو شو هغه ته میلاو نه شو ښځه خاوند یو بل ته چې ګوري ښځه چې خاوند ته ګوري قار وله ورځي او خاوند چې ښځې ته ګوري قار وله ورځي صرف دغه کوي چې د شپې سملي او کوروالی وکړي او بچي پیدا شي د دې څه مقصد شو ښځه خو هغه ښځې چې ته د ورځې کار کوې په مزدورۍ کې په مکتب کې ناستې دفتر کې ناستې یا مثال کې دیاړۍ له تلې څه کار کوې او په زړه کې د یو سوچي څه چې کور ته به کله ځم چې کور ته به کله ځم خو چې کله ته به کور کې پروت یو دا سوچ دي چې دې کور ته به کله وځم او د دې بګوي نه به الله ما کله خلاصوي نو دې خو څه پیدا نه شو د واده چې کوم اصل مقصد دی هغه میلاو نه شو د واده اصل مقصد دا دی چې ښځه خاوند یو بل سره خوشحاله ژوند تېروي ښه چې کله تا د ښځې سره په دې ښه طریقه ژوند تېرو مذاق ته ورسره کوو خوشحاله دې ساتله نو د دې سترګې به همیشه په کوم ځای په کور کې په دروازه وي چې کله به هلک راځي او یو دغه طریقه ده دا کومه چې عامه روانه نو بیا دا ښځه دا سوال کوي چې یا الله بېروزګاره کوی د سره ما ځکه چې په دې باندې ځان یو بوج پروت دي چې دا خاوند په دې کور کې پروت دی خبرې هغه نه کوي ګپ شپ هغه نه لګوي نورې څه پیسې هغه نه کوي خو دغه پروت دی او دا ورله ډوډۍ وړي غریب او دا ورله کپړې وینځي او دا ورسره خدمت کوي او هغه دغه شان چې بد ګوري کړه مخ دې سره کوي چې ولې ګپ شپ نه لګوي وي دې سره سړی لږ سپک کوي چا ویلي چې سپک کوي رسول صلی الله علیه وسلم د خپل بیبیانو سره ګپ شپ لګولی دی مذاق به ورسره کوو هغو سره مینه محبت کوو رسول صلی الله علیه وسلم څومره دروند سړی دی د امت سردار دی د پیغمبرانو سردار بلکې حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم پیر چاردام کړه او داسې کړه او منزله وتو نو په دې لارې کې څنګه چې منزله وتو په دې لارې کې یو بیبي مخې له راله نو هغې ښکل کړه او منزله لاړ ګوره په دغه لږ ټیم کې رسول صلی خپله بیبي څه کړه هغې ښکل کړه د ماحول ته ستاسو خیال دی دا څومره ښکلی ماحول چې یو سړی د کور نه وځي او ښځې ته وایي ښځې زه لاړمه او د الله په امان هغه ښکل کې وځي دا ښځه به څومره خوشحاله شي او بیا به د انتظار کوي او دواګانې به کوي چې یا الله دا هلک زر ته زر راولي لکه چې هلته د هغه اخلاق دومره ښکلي خو چې کله دی د کور نه وځي هغه خبر نه وي د کور د دروازې له مې یو درز ورکړي او لاړ ووت او بدماش دی ورور او بهر غریب چېرته چرنګ نه شي کولی په کور کې به دغه کمزوري باندې بدماشي کوي دغه ته کمزوري میلاو شوي ده بس په هغې باندې بدماشي کوي او ته ناسته د الله نه ویرېږي او که خپل ژوند دا موقع ګورې دغه ته مې دا کوم چې ودونه یې کړي دي هغو ته هم دا موقع وشتي خپل ژوند په یو ښه طریقه شروع کوي او د ژوند نه مزې واخلئ په اخره کې زما یو خاص نصیحت وی هغه هلک ته چې واده کول غواړي یا هغه جنۍ ته چې هغې واده را روان دی یا واده کېږي به هر څوک چې زما دا بیان اوري هغه ته زما دا نصیحت دی چې د واده په شپه باندې چې کله ته د جنۍ پسې کمرې ته ورشي او د جنۍ نه غلطي وشي نو هغې ته په غټ نظر مه ګوره ولې لکه څنګه چې ته د دې شپې په باره کې سوچ کوې چې دا شپه به ګورې څنګه دغه شان د دې جنۍ په زړه کې هم دا سوچ پروت دی هغه سره اسمان نه راپېښېږي دویم نصیحت زموږ دا دی چې په ځان باندې یره بلکل به نه راولي د ځینې کسان چې کمرې ته وردنه کېږي د دروازې ورځي او بیا راځي او بیا د ورور سره مشوره کوي او د ملګرو سره دا به څه طریقې و هغو ته نه ورشه
او شریعت چې د تسویری په هغه طریقه عمل وکړه ان شاء الله په دې کې هیڅ هم نشتی ستا ژوند چې دغه به اب خوشاله. دا خبره د تمو کوم چې د کورواله ال انسان له خون ورکی چې کړه د انسان مزاج هغه ته جوړ شوی چې کړه د انسان مزاج صحیح هغه ته جوړ شوی و چې سړی د نورغه کمرې ته درز 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 د سینې سکی درزي او د خري سینم سکی درزي او په دغه ټینګو د کورواله شروع کو دا کورواله به دوی له خون ورکی خون ورکی بالکل پارا مطمئن خبر کینی گب شپورګي وبوس کی خواږه سی وخوري داګه نه بچ گب شپ د بچ به شروع کی دوی له کورواله هم دا بوله خون ورکی او دغه نصیحت خو مونږ ټول د کوچی د خزي خاون جون مزاله چې کله دوی د کور نه لري نو کله چې ته موقع برابرېږي نه خپل خزي ځان سره بهر ته بوزا خو د کافرانو په طریقه نه او نه د کافرانو ملکونو ته طاقت تر الله درکړي بل ملک ته چکر ولګو که طاقت تر الله درکړي مکې ته لاړ شه مدینې ته لاړ شه د خزي ځان سره په چکر وباسه او ټول ته دا وایم کوم چې دلته نهستی مشران او کوم چې زما د بیان اوري کاغه پلار دی کاغه مور دی کاغه ورور دی کار سوچ دی په چا باندې ودا پابندي نه لګوي چې خزه به چکر لنه بوزي دغه ژوند دی پرې چې خپل ژوند نه مزي واخلي تا خپل ژوند دې تیر کوو سره خو پرې چې مزي واخلي زموږ عمر ګره واغوي ما وې دا سره یو ورځ ډېر کلک کو ځکه چې د مرګورو سره ملوي دم یو راته چې پلاني چې تم چکر ولګو بری چې پلاني چې او زموږ په کور کې سم دي چې قانون نه پېښیو چې چا مجال سوچ خبره هوې کړه نو ما ورځ په دې ځره باندې ګټه کې خو دا خبره می جوړ کړو مور ته می خبر ور مخکې کړه تانه کې خبره وکړه چې زدا جنې په چکر باندې بوزم زموږ عمر کې ډېر سخت مزاقي انسان وي ما غوښتل چې په خطر کې مو ته وي چې زدا خزک بوزم غریب تنګ شي وي صاحب عزت وي هغه ماته چې بوزي صحیح ده بوزي بچي بوزي زړه سخت خوشاله شو چې لکه دې مال دې زری اجازه ترکو وي چې وته مو دې ټینګ کړی بیا وایو وي ما چې زموږ چې د ګاډه ما وګورم چې پروګرام جوړ وي ما ته وي چې د الکان وسره بوزو د خويندې وسره بوزو وي ما دې چې چیرته مې زم د چکر نه توبه په دې کور کې زه دې سره ناس نه چې تر اصله بهر وګلېږي زه خو د خزه دې لپاره بار ته واسم چې موږ له خپل وخت تیر کو ته ما د زړه خبرو کې زه دې ته زړه خبرو وکم یو ځکه چې د روټي وخورو یو ځکه چې د چکر ولګو لکه هواره باندې خولي ولګي لکه رومانسي غونډه کې موسم جوړ شي هغه درته وي دغه سره بوزوي الکان بوزو چې رکیم بوزو دا کار بیا ځان سره بوزي دیره پورا پلین کوچ راولې نه چې در بوزي بیا مې چې چرته نو یا ورشو دورې به مې سره وینا کړې نه نو اوس هغه په دغه سوچ کې چې کړه به دا بوډا بوډۍ سکی چې کله به مري دوره تنګ شوی لګي دې چې ګور ډیر خلک ته ګور ډیر وای نه چې بزړه کې ته خبره پرته چې کړه به دا بوډا دا بوډۍ مري چې د خپل ژوند نه مزي واخله نو کله کله دې چې بوډا بوډۍ الله دې مروږي جنور کې چې د غریب کې دنیا نه چوټي شي لاړ شي خدای راوځي دا ژوند نه مزي ونه خپل زما ټول ته نصیحت ته مشران ته الله نه ویریږي خپل کشران به نه منع کوي او کشران ته مې د نصیحت ته چې کله د تم موقع ملاويږي د شریعت په حدود کې دنه د هر چا د حقوق خیال بساتي دا خزه ځان سره روانه کا چکر ورکا سمو جسته طاقتي وی ګرځو ساو سره ذات کا خپل د زړه خبرو ته دا به د زړه خبرو کی او زړه ته به خبر قسم خورم چې ست د ژوند چې وسومره مزي کنه دا مزه به ته ته ویږي کې نه اغستي